دې ویډیو کې به موږ زده کړو چې څنګه موږ د لایک ریکشن بوټ جوړولی سو په ټیلیګرام کې. اوس دغه ما 15 روبوټونه جوړ کړي د لایک ریکشن دي چې دا به هر یو جلا ځان ته لایک کاروي. سمه ده. نو زه به اوس دلته په دا ګروپ کې مثال د خبرې یو څه واستوم. زه به سلام ولیکم. سلام. دا ما ولیږل. تاسې وینئ چې هر بوټ ځان ته جلا خپل لایک لري. ما ورته انتخاب کړي دي هر بوټ هغه لایک کاروي. سمه ده. که یو وارې دغه اوس ما مستقیم داسې نه جوړ کړي چې یو لایک دې پر یو پوسټ کار کې ټوله دې هغه لایکونه. اوس زه بل سلام لیږم. اوس تاسې وینئ چې نور جلا لایکونه یې کار کړله دغه بوټونو. نو دغه لایکونه ما په دې بوټو کې هغه دغه پر چمول ځای پر ځای کړي دي. اوس دغه بوټ به موږ څنګه جوړو د ځان لپاره چې ټول وایکې زموږ په لاس کې طریقه په دې ویډیو کې مکمله درته ښیم. تاسې د ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې په هر څه میسر خلاص داسې نه چې وروسته تاسې څخه پارټونه پاتې وي یو پارټ په دا ویډیو کې درڅخه پاتې شي هغه بیا وروسته نشي کولی په بوټ کې داسې بند پاتې شي. ډېر وسه اسانه جوړېږي. یعنې دومره وسه جوړېږي چې یو کوچنی ورته کښېني د ورځې 200 300 400 په دغه طریقه جوړولی شي بوټونه. هر څومره چې تاسې جوړوئ بیا جوړولی شي. د ټولو نه مخکې به تاسې ټیلیګرام راخلاص کړئ. ټیلیګرام چې مو راخلاص کړئ په دا سرچ کې خو دغه په دا سر کې د سرچ اپشن وینئ. پر دې باندې به کلیک ورته واخیست. بوټ پایدار به ورته ولیکئ. سمه ده. BOTFA دغه پنځه الفاظ به ولیکئ. تاسې ته په دغه سرچ کې راپورته کوي بوټ پایدار. دغه رسمي بوټ دی چې په دې طریقه په دغه سره موږ جوړولی سو د ځان لپاره یو ساده بوټ. اوس به موږ اول لوړ یو ساده بوټ جوړو وروسته بیا د ریکشن دغه ورچو چې موږ لپاره ریکشن کار کوي. سمه ده. دا به سٹارټ کې دا بوټ چې موږ کله سٹارټ کې دلته لیکلي دي نیو بوټ په دا سر کې تاسې وینئ نیو بوټ ورته لیکلي دي دا به وي. موږ خو نوی بوټ جوړو. نو اوس وایي تاسې چې کوم نوم د خپل بوټ لپاره غواړئ کښېږدئ هغه نوم راواستوئ. نو زه مثال د خبرې لیکم ریکشن. نو دغه زه د خپل بوټ لپاره نو اوس وایي یوزر نیم راواستوئ. یوزر نیم به داسې یوزر نیم ورته لیکئ. مثال د خبرې زه اوس یوزر نیم ما یوزر نیم ولیکئ افغان هیلیپر بوټ. نو تاسې به هم دغسې یوزر نیم لیکئ چې په پای کې دغه بوټ حتما ورسره ولیکئ. کوم دا بوټ نو ورسره لیکلی نه قبلوي ستاسې څخه حتما به دا بوټ ورسره لیکئ چې هر رنګه یوزر نیم هر رنګه نوم لیکئ په پای کې به دغه بوټ حتما ورسره لیکئ. یوزر نیم په انګلیسي باندې غواړي. سمه ده. نو دا ما ور واستوئ. وای سوري یوزر نیم از already taken place there is nothing different. وای دغه یوزر نیم د مخکې نه مخکې یو چا انتخاب کړی دی د خپل بوټ لپاره. اوس به داسې کوو په دغه یوزر نیم کې به موږ یو څه یا دلته به زه یو بل توري ور اضافه کړم. اوس به وګورو. نو دا دی موږ ته بوټ تیار شو. موږ ته بوټ جوړ کړي. دا بوټ پایدار دغه ستاسې بوټ دی. سمه ده. دا کوم علامه چې ما پر راوګرځول دغه ستاسې بوټ دی. پر دې باندې به کلیک ورته واخئ. شروع روباټ. اوس خو زموږ بوټ اماده شو. ساده بوټ جوړ. ما تاسې ته ټیلیګرام کې یو دغه سایټ لینک درکړی. سمه ده. د بوټ پایدار لینک هم زه درکوم. دغه سایټ لینک هم زه درکوم ټیلیګرام چینل کې. سمه ده. ټیلیګرام چینل لینک به په ډسکرپشن کې تاسې پیدا کړئ یا به په کمنټ کې پیدا کړئ. په دواړو کې زه ایږدم که د کمنټ د لارې تاسې ته اسانه وو که د ډسکرپشن د لارې تاسې ته اسانه وو کاپي یې کړئ. سمه ده. ټیلیګرام ته راوئ کلیک پر وکړئ. دلته پیسټ کړئ. سمه ده. هر لینک چې تاسې ته کوئ د پی ام ذخیره کې کښېږدئ. ما چې کلیک پر وکړئ زما ټیلیګرام چینل ته راځي. اوس پر دغه سایټ باندې به تاسې کلیک ورته واخئ. پر دې چې مو کله کلیک ورته واخلئ اوس وایي شروع. پر دا شروع باندې به کلیک ورته واخئ. په دې سره موږ هغه خپل بوټ ته د لایک مواد اضافه کولی شو چې بیا په یو ګروپ یو دغه کې لایک کار کړي. سمه ده. اوس دلته وایي لاندې تاسې ته به داسې انټرفیس دغه رایي وایي اګرې کونیکټ. پر دا کنټینیو باندې به کلیک ورته واخئ. اګرې کنټینیو پر دې باندې به کلیک ورته واخئ. اوس دلته دغه 4 چینل دي. سمه ده. د دې دغه 4 چینل دي دې ته به جوین شي. ټولو باندې به کلیک ورته واخئ. دغه لاندې پیوستن درته راوړي. پر دې باندې به کلیک ورته واخئ. دې ته موږ جوین شو. سمه ده. وروسته به بیا ورته راسئ. دغسې به ټولو چینلو کې جوین شي. اوس دا دوم چینل ته یې زه ورځم. دې کې به هم جوین شي. سمه ده. دغسې زه دا دریم چینل ته ورځم. اپزون به پریمیم. دغسې څلورم چینل ته یې ورځم. دا روباټ دی. دا به هم مازې سټارټ کړي وروسته به ځینې راوځي. اوس دلته موږ ته وایي ستاسې د بوټ ټوکن راواستوئ. د کوم بوټ چې موږ جوړ کړي اول لوړ ساده بوټ چې موږ جوړ کړي داسې به وکړئ. برته به هغه بوټ بازار ته راسئ. سمه ده. بوټ بازار ته چې رالاست دلته به لاندې لیکلی یې ستاسې وایي یوز دیس ټوکن ټو اس د هپي اپل. دغه اپل کلیه ده. سمه ده. ټوکن دی ستاسې دغه نه دی. ما چې به کلیک پر وکړئ ستاسې ټوکن کاپي کېږي. دا چې مو کله کاپي کړئ وروسته به بیا راسئ هغه سایټ ته. دغه یو اعلان راوړي پر دغه بوټ باندې سایټ باندې. دلته به په دغه ځای کې هغه ټوکن ورته پیسټ کړئ. سمه ده. دا پیسټ کړئ.
بیا پر دغه کریټ بوټ باندې به کلیک ورته واخلي. نو اوس چې انتظار کوو دغه ویلان دی دا به خلاص شي. سمه ده 11 ثانیې دي تاسې وینئ دلته 9 ثانیې پاتې دي دغه به خلاص شي د اعلان. بیا تاسې دلته د ضرب علامه راوړي په دا کونج کې پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. سمه ده. او اوس موږ ته دلته وایي یور بوټ از ریډي. اوس تاسې بوټ تیار سو اماده سو. اوس به داسې وکړئ قرار به خپل بوټ ته راسئ. سمه ده. دې څخه زه بوټ ته وځم. زه اوس خپل بوټ ته راغلم. زما بوټ دا دی چې ما جوړ کړي. دا به بیا سټارټ کړي. سمه ده. یو پلان سټارټ کړي او بیا سټارټ کړي. نو تاسې ورته ګورئ. اوس نو تاسې وینئ چې زموږ بوټ 100% جوړ سو اماده سو. اوس به څنګه کوو چې موږ یو ګروپ ته اضافه کړو چې هغه زموږ لپاره لایک دغه بوټ کار کړي. سمه ده. نور دلته تغیرات پکې راوستل کېږي. اډمین پینل ورته نوشته دی. اډ ټو ګروپ په دا ځای کې خپل ګروپ ته اضافه کولی شي. اډ ټو چینل په دا ځای کې خپل چینلو ته اضافه کولی شي. دا بوټ اتومات لایک کاروي. سمه ده. او په دغه ځای کې هاو ټو یوز په دا ځای کې د دغه بوټ دغه دی کار کول دي چې په دې کې به څنګه کار کېږي. تاسې پر وایي ټوله لاندې دلته پوسټ درته وکړي. سمه ده چې تاسې په دا بوټ کې څنګه کار کوئ. اول د وارې بیا خپل ګروپ ته اضافه کوئ بیا چینل ته اضافه کوئ بوټ به اتومات لایک کاروي. سمه ده. دلته زه اوس راځم د دغه اډمین پینل ته راځم. اوس په دې بوټ کې چې کوم زموږ کار دی هغه بټن زه تاسې ته ښیم. سمه ده. نو دغه اوله بټنه چې ده په دې سره زموږ فالوورز معلومیږي چې دا بوټ ته څوک راغلي دي. دا چې پر وایي اوس خو زموږ د هېڅ څوک هم دا بوټ ته نه دي راغلي. دا خو نوی جوړ شو. تاسې چې دا بوټ دغه یوزر نیم کاپي کړئ یو چا ته یې واستوئ هغه ورته راسي. اوس خو یوازې فقط موږ پکښې یو په دغه بوټ کې. سمه ده. نو دغه بټنه شوه چې دا کار کوي. او دغه دومره بټنه ده ډاونلوډ یوزر ډاټا. یو څوک راسي اوس معنا زه د بټنه پروم وای دغه د یوزر ډاټا ده. سمه ده. هر دې یوزر ډاټا فایل دغه فایل سو. نو دغه هم زه ازبوم دغه کسټومایز چینل ایموجي. اوس په دغه کې موږ د چینل ایموجي تغیرولای شو. سمه ده چې تاسې بوټ چینل ته اضافه کړئ د زموږ بوټ په څنګه ایموجي کاروي څنګه لایک پکاروي. اوس مثال د خبرې دغه 4 لایکونه دي. سمه ده. دغه لایکونه په چینل کې آزاد دي د دغه بوټ لپاره چې لایک کاری کړي. مثال د خبرې ما ورته دغه 4 دنې ریکشن دي دا ما دلته ورته ولیکل او غواړم دغه زما په بوټ کې اضافه شي. اوس وایي 6 فول سویټ چینل ریکشن. وایي دغه کوم ریکشنونه چې تا راواستول دا نور سیوس ول زموږ سره دا به په چینل کې کاریږي. اوس دغه دومره بټنه ده کسټومایز ګروپ ایموجي. دا بیا د ګروپ ایموجي ده. سمه ده چې ګروپ کې تاسې څنګه لایک کارول غواړي. دلته لاندې یو لیبل ایموجي لیکلې ده. پر دې چې کلیک ورته واخلئ دغه لایکونه آزاد دي. سمه ده. تاسې په دا بوټ سره دغه لایکونه ټوله کارولای شي چې ټوله لایکونه ور اضافه کړئ هم به تاسې د بوټ پر نوبت باندې یو لایک کاروي. سمه ده. زه خو اوس ما فقط تاسې ته طریقه ښیم. مثال د خبرې ما اوس دغه یو څو دانې ایموجیانې دي یو څو دانې لایکونه دي. دغه ما دغه دپاره د ګروپ دپاره سم کړه. دا زه ورستوم. اوس وایي دا 6 فول دا هم سیور سوله. معنا سیو سوله زموږ سره به په ګروپ کې دغه رقم لایکونه کاریږي لکه څنګه چې ما دلته ور واستول. سمه ده. اوس به دغه درېیمه بټنه ده دا کم کار کوي. کسټومایز ویلکم کیپشن. دا ښه راغلاست. یو څوک چې زموږ بوټ سټارټ کړي. سمه ده. دا بټن باندې کلیک ورته واخلئ دا ښه راغلاست ورته وایي. یو څوک چې زموږ بټن دغه بوټ سټارټ کړي او هغه ته یو رقم چې موږ څه ورته لیکلي هغه ټوله ورته راځي. سمه ده. ښه راغلاست دپاره دا دلته به دغه بټن د ښه راغلاست دپاره کار کوي چې دا پر وایي یو څه ورته ولیکي یو پوسټ اماده کړي هغه به وروسته چې یو څوک زموږ بوټ سټارټ کړي هغه ته به اول د وارې هغه راځي هغه څه چې موږ پکښې ورکړي. وروسته دغه کسټومایز ویلکم فوټو. وروسته دا بټنه ده چې موږ په دغه پوسټ کې نه دی دغه کوم پوسټ چې موږ لیکلی د ښه راغلاست دپاره وروسته به تاسې یو عکس هم ورسره ورکوئ په دغه 4مه بټنه کېږي چې دا پوسټ لاندې پس کلیپ یا عکس لوړي د ښه راغلاست دپاره. سمه ده. ډیسیبل بټون کلر. دا موږ ته وایي ډیسیبل بټون کلر معنا د بټونو کلر تاسې ور چینج کړي. سمه ده. دغه کلر یې ځینې ایسته کړي لکه څنګه چې پر دا بټونو باندې دا کلر یو سور دی یو شین دی یو زرغون دی دا کلر یې وایي چینج کېږي په دغه بټن سره. ډیسیبل اډمین پینل بټون. دلته خو اوس موږ ته وایي ډیسیبل اډمین پینل بټون. وایي دغه دی هغه یو څوک چې زموږ بوټ سټارټ کړي اول سر کې دغه اډمین پینل ورته راوړي. دا به وروسته چې بل څوک یې سټارټ کړي دا به نه ورته راوړي. که څه هم کار نه شي ځینې اخیستلی فقط موږ کار ځینې اخیستلی شو له دې څخه دا بوټ واک ستاسې په لاس کې دي. سمه ده. هغه کار نه شي ځینې اخیستلی د دغه اډمین پینل بټن څخه خو موږ کار ځینې اخیستلی شو. دغه به هم ورکېږي چې هغه بټن تاسې پر خیر کړي د ډیسیبل اډمین پینل بټن دا چې پر وایي هغه بټن به هم د هغو دپاره ورکه شي. کوم څوک چې زموږ بوټ سټارټ کړي اول سر هغه ته به دا بټن نه معلومیږي. اوس انیبل پروسی جوین. یو څوک دی معنا موږ اوس د خپل چینل لینک پکښې ږدو په دې کې چې یو څوک د زموږ روباټ یا دغه سټارټ کړي بوټ هغه چینل چې جوین نه کړي د بوټ څخه کار نه شي اخیستلی. تاسې به په ډېرو بوټو کې لیدلي دغه د جوین بټن په دې کې هم شته. سمه ده. انیبل پروسی جوین دا چې کله تاسې دلته لاندې موږ ته لیکلي دي وایي سینډ د چینل ګروپ یوزر نیم لایک.
وای یا د چینل یوزر نیم راواستوي یا د ګروپ یوزر نیم سمه ده راواستوي یا بې لینک وراستوي. زه اوس د خپل چینل یو لینک دی دغه ورته راستوم. زه خپل چینل ته رالم د دې لینک را کاپي کوم دغسې راځم هغه بوټ دلته زه وراستوم. وای invalid from username may start وای د دې یوزر نیم موږ ته واستوي سمه ده. تاسې به یوزر نیم فقط د دې د راکاپي دا وایي ما خپل چینل یوزر نیم ورته راکاپي کړي وایمستوي. وای زه دې چینل ته لاسرسی نه لرم ما د اډمین په توګه اضافه کړي وروسته زه د چینل کې هغه پروسې جوین یو څوک چې ستاسې چینل جوین نه کړي بورډ څخه به کار نشي اخیستلی. تاسې به بورډ دلته تنظیمات ته بیا راځئ سمه ده. اپوزدون ګروپ یا کانال هم یې ګروپ ته اضافه کولی شي هم یې کانال ته اضافه کولی شي. دلته اوس زما یا ګروپ دی یا کانال دی سمه ده. پر دغه کانال باندې به کلیک ورته واخلئ دا زما کانال شو. دلته به کومې بټنې ورته روښانه کړي فقط دغه مدیریت پیام ها مدیریت استوری ها دغه به ورته روښانه کړي سمه ده. دغه اپوزدون دعوت کاربران از طریق لینک دغه به هم ورته روښانه کړي ولې دغه د جوین کار پکښې دی. د روباټ چې څوک سټارټ کړي د روباټ به دغه اول د چینل ورته راپورته کوي وایي دغه کې جوین شي. وروسته په دا سر کې خو تاسې وینئ دغه د سیب علامه ده سمه ده. پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ اپوزدون به عنوان مدیر پر دا بټن باندې به اوس دا بوټ زموږ د چینل ته اضافه شو سمه ده. وروسته به بیا راسي هغه روباټ ته دلته به بیا دغه انیبل پروسې جوین بټن په خیر کې دغه یوزر نیم چې کوم ما د خپل چینل د راکاپي کړی و هغه به بیا ورته واستوي سمه ده. زه اوس بیا ورته استوم نو دا دی اوس پروسې جوین چینل سویټ سکسفول. یو څوک چې به زموږ بوټ سټارټ کړي حتما به زموږ په چینل کې جوین کېږي بیا وروسته د بوټ څخه کار اخیستلی شي. اوس دلته نورمال براک چارټ دی دې بټنې سره موږ کار نه لرو نورمال براک چارټ دی. تاسې یو بوټ ډېر شیر کړي ډېر نفر ورته راله اوس غواړي په دا بوټ کې یو لیکنه وکړي یو پوسټ وکړي چې هغه ټولو ته ورسېږي ټول دا بوټ کم څوک چې د زموږ بوټ کاروي هغه ټولو ته ورسېږي نو هغه دغه بټن دا کار براک چارټ دی د ټولو پورې رسېږي. نو اوس دلته چې هر څه تاسې ولیکئ واستوئ هغه به د ټولو پورې رسېږي سمه ده. دلته اوس وایي انیبل سپورټ بټن دلته خپل د آی ډي یوزر نیم ورکوئ چې یو څوک بیا میسیج درته کولی شي سمه ده. هلته د سپورټ بټن ورسره راوړي چې پر هغه کلیک وکړي چې دا ستاسې آی ډي ته راځي. خپل د آی ډي دغه به راکاپي کړي یوزر مثال د خبرې ما د خپل آی ډي یوزر نیم راکاپي کړي زه ورستوم. دا اوس وایي ستاسې د آی ډي لینک راواستوئ نو تاسې به دا لینک څنګه پیدا کوئ. دلته زه اوس راځم مثال د خبرې زما دغه چینل کې دغه آی ډي ده په دا بل آی ډي زه ورته رالم د دې څخه زه کلیک پر کوم کاپي لینک پر دغه کاپي لینک باندې کلیک اخلم دا زموږ سره کاپي شو. په دا تور ټلګرام کې تاسې کولی شئ د یو آی ډي څخه لینک وباسئ سمه ده. کوم ټلګرام دی دا دغه تور ټلګرام دی دا ټلګرام ایکس ورته نشته دی د پلی سټور یا پروشګا څخه به ډاونلوډ کړئ یو آی ډي پکښې راخلاص کړئ یا د هغه آی ډي پکښې راخلاص کړئ مشکل نه لري ستاسې اصلي آی ډي په دواړو کې به راخلاصي هغه کې تاسې لینک ایستلی شئ. دا یوه وسه طریقه ده. دغه زه اوس ورستوم بیا د هغه انیبل سپورټ بټن باندې کلیک اخلم دا زه ورته پیسټوم ورستوم. نو دا بټن هم زموږ د سکسفول سپورټ بټن سویټ نو دغه مکمله د ریکشن بوټ جوړول و چې ما تاسې ته په دغه ویډیو کې وښود. اوس تاسې به دغه اوس زه بیا د سټارټ بټن کلیک اخلم زه اوس طریقه درته ښیم چې موږ به دا بوټ څنګه ګروپ یا دغه ته اضافه کوو چینل ته چې وروسته بیا دا بوټ زموږ دپاره لایکونه کار کړي سمه ده. ما د سټارټ بټن باندې کلیک واخیستله بیا به پر د اډ ټو ګروپ باندې کلیک ورته واخلئ که چینل ته اضافه کوئ پر دغه اډ ټو چینل باندې به کلیک ورته اخلئ او که ګروپ ته اضافه کوئ پر د اډ ټو ګروپ باندې به کلیک ورته اخلئ. زه غواړم دا ګروپ ته اضافه کړم اوس دغه ګروپ ته زه اضافه کوم مدیریت نور یو بټن زموږ د روښانه کېدو نه غواړي فقط بیسې یې کړي نو دا ما دا ګروپ ته اضافه کړئ. تاسې وینئ زه اوس سلام استوم په دا ګروپ کې دا بوټ اتومات لایک ورکوي سمه ده. کوم لایکونه چې موږ پکې ځای پر ځای کړي وه هغه په نوبت سره جلا جلا ورکوي چې د هر یوه نوبت نو دا مکمله طریقه وه د ریکشن د لایک بوټ جوړولو چې هر څومره بوټونه تاسې وغواړئ په دا طریقه یې جوړولی شي. دلته به فقط اول ساده بوټ چې جوړوي په بوټ بازار باندې به جوړوي وروسته بیا په هغه بوټ کې نښلوي سمه ده ورسره کنیکټوي بیا د دغه سایټ سره کوم سایټ دا به انشاءالله زه تاسې ته ټلګرام چینل کې درکړم سمه ده. د دغه سایټ سره بیا نښلوي کنیکټوي بیا دغه سایټ په واسطه بیا ریکشن کومې بټنې و شانتې دي. اوس خو نو د کوډینګ کار زه تاسې ته نه ښیم دا ډېر وسعت طریقه ده چې ما تاسې ته وښول. فقط دغه بوټ کې خپل د بوټ اول هغه ساده بوټ جوړوي بیا د خپل بوټ ټوکن په دغه بوټ کې کنیکټوي یا نښلوي وروسته به دغه سایټ د طریقې څخه اتومات ستاسې په بوټ کې بټنې و شان اضافه شي دغه د لارې څخه به هم لایک شان کاریږي او هم د ګروپ ټولې بټنې هر څه به پکښې دا مکمله طریقه وه د لایک ریکشن بوټ جوړولو. تر بلې ویډیو پورې اجازه راکړئ د الله په امان خوشحاله اوسئ.